السلام علیکم دوستانو، نن در سره یوه داسې وظیفه شریکه کوم چې هر انسان یې ووایي هغه کس به الله تعالی دولتمند کړي، چې په هر کور کې وویل شي هغه کورنۍ به الله تعالی دولتمنده کړي او هغه کور به له فقر، مسکنت، غریبۍ څخه د عمر ابد لپاره الله تعالی خلاص کړي او د هر مشکل حاجت د پوره کولو لپاره چې یو انسان یې ووایي انشاءالله هغه حاجت به یې هم پوره شي. ځکه چې د 12مې میاشت چې بعضې خلک ورته د باره ربیع الاول وایي او د 12مې میاشت بعضې ورته وایي. د 12مې میاشت مبارکه شروع او د جمعې ورځ د 12مې د جمعې په ورځ باندې دا وظیفه وکړئ چې نن د جمعې مبارکې ورځ ده. دا وظیفه وکړئ انشاءالله. د دې وظیفې په کولو سره که یو انسان له مالي مشکلاتو سره مخ وي، اقتصاد یې کمزوری وي او دی غواړي چې الله تعالی ما مالدار کې مالي مشکلات ختم شي، اقتصاد مې پیاوړی شي، نو چې دا وظیفه دی څنګه په دې وظیفه باندې شروع وکړي او دا وظیفه وکړي، ختم یې کړي، دعا وکړي. الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره له مشرق، جنوب و شمال له دې ټولو له مغرب طرف څخه له څلورو سرو طرفو څخه به الله تعالی ورته د رزق اسباب برابر کړي. الله تعالی به ورته پر څلورو سرو طرفو څخه د رزق باران ورباندې راووروي. او که په هر مشکل کار کې یو انسان مبتلا وي، دی غواړي چې له دې مشکل، له دې مصیبت څخه ماته الله تعالی نجات راکړي، له دې غم، له دې مشکل کار څخه چې هغه هر مصیبت وي، په هر غم کې دی مبتلا وي، انشاءالله چې دا وظیفه وکړي الله تعالی به له هغه مشکل، له هغه مصیبت، له هغه غم څخه نجات درته ورکړي. دوستانو دا داسې وظیفه ده چې دې وظیفې ته بعضې خلک د یونس علیه السلام وظیفه هم وایي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا وظیفه ده یا د یونس علیه السلام چې په هغه تاریکو کې و، یار د دریاب په تاریکه کې مثلا په دریاب کې دننه و، بیا د ماهي په نس کې دننه و، خو کله چې هم دا وظیفه د کوله الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره دی د دریاب له ماهیه له دریاب راوایستی، دی د دریاب له نس څخه راوایستی. یعنې د هغه وظیفه چې یونس علیه السلام یې له دومره ګران مشکل څخه خلاص کړي، له دومره ګران مصیبت څخه یې خلاص کړي چې یار په دریاب کې و، بیا په دریاب کې ماهی و، د هغه په نس کې و، له هغه څخه الله تعالی خلاص کړي. نو تاسو خپله سوچ او فکر وکړئ چې دا وظیفه هر انسان د مصیبت، د غم څخه د خلاصون لپاره وکړي، نه به الله تعالی ورڅخه خلاص کړي، بلکل یې ورڅخه خلاصولی شي. الله تعالی پر هر څه قادر ذات ده، الله تعالی هر څه په وس باندې پوره دی، خو انسان باید دا وظیفه خاص په دې نیت سره وکړي چې مثلا په کم مصیبت کې دی مبتلا، په کم غم، په کم پریشانی، هغه که مالی پریشانی وي، هغه که د رشتې پریشانی وي، هغه که د بیماري ناجوړي پریشانی وي، چې هر څه وي الله تعالی به هغه څخه په دې وظیفې په برکت سره نجات ورکړي. او حدیث کې راځي چې دا وظیفه چې یو انسان بیمار وي، دا وظیفه چې 40 واره ووایي، که جوړ سو خو الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره جوړ کړي، الله تعالی شفا ورکوله. خو که الله تعالی ورته د نیټې وخت مقرر کړی و، یعنې دی له دنیا څخه تلی، دغه مرګ چې په دې دوران کې د ته راشي چې دی دغه وظیفه کوي، د دې مرګ د شهید الله تعالی یې د آخرت په ورځ د شهیدانو په ټولۍ کې راپورته کوي. او تاسو د فکر وي شهیدان هغه کسان دي چې بې سواله او بې جوابه یعنې بې سواله جنت ته ځي، هېڅ پوښتنه هم نه جن کېږي، سیده و جنت ته ځي، د جنت و ماڼیو ته، د جنت و نعمتو ته ځان رسوي، هېڅ سوال هم الله تعالی نه جن کوي. نو دا کس به هم په هغه انسانانو کې شمار کړل شي. او د بیمار لپاره چې دا وظیفه وکړي انشاءالله پر دم یې کې یا په خوړونکي شي باندې ورکړي، الله تعالی فورا شفا ورکړي. نو دوستانو د وظیفې طریقه زه درته ښیم. د وظیفې عمل د جمعې مبارکې په ورځ باندې اولین وکړئ کوشش، کله جمعې مبارکې نه هاخوا ته بله ورځ په هغه ورځ باندې هم کولی شي. دا وظیفه به داسې وکړئ د ماپښین له لمانځه نه بعد، د مازدیګر له لمانځه نه بعد، په دغو 2 وختو کې وکړئ د جمعې په ورځ باندې. له جمعې نه بعد چې په کومه ورځ باندې تاسو کوئ هغه که په هر وخت کې په هره ورځ باندې کوئ، په دې کې مشکل نشته، خو کوشش وکړئ اول نه د جمعې مبارکې په ورځ باندې وکړئ.
وظیفه عمل داسې د کله چې ماسپښین یا مازدیګر له لمانځه نه فارغ اسواس نو دا وظیفه به تاسو شروع کړي، که په کور کې یاست که په مسجد کې یاست، او زنانه خو په کور کې. دغه وظیفه به تاسو په داسې طریقه وکړئ، مثلا اولین به 11 واره درود شریف ووایاست، درود ابراهیمي اللهم صل اللهم بارک ده. له هغه نه بعد به دا وظیفه 315 واره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 315 واره به ووایاست، او له هغه نه بعد په پای کې بیا هغه 11 واره درود شریف ووایاست. کله چې دا وظیفه وکړه له هغه نه بعد د خپل حاجت، د خپل مقصد، د خپل پریشانی د ختمولو لپاره الله تعالی ته لاس پورته کړه چې الله د دې وظیفې په برکت سره لکه څنګه د یونس علیه السلام ته له دومره مشکل څخه خلاصون ورنصیب کړي. یا الله هغه ذات پر هر څه قادر ذات یې موږ ته د دې وظیفې په برکت سره له پلانکي مشکل سره یا مالي مشکلات یا د رشتې مشکل یا د اتفاق مثلا جګړې د دغو د ختمېدلو لپاره یا د ناجوړي لپاره دا وکړئ. دعا وکړئ، الله تعالی به ستاسو دعا قبول کړي او الله تعالی به ستاسو هغه پریشاني ختمه کړي او ستاسو چې کوم حاجت و دعا مې کړې وه د هغه په هکله الله تعالی به ستاسو دعا د هغه حاجت په باب باندې قبوله کړي.